بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم ییتاسو خیر غور امت غور ډله اخرجت راوستلی شوي للناس د پاره د خلکو تأمرون حکم به کوئ تاسو بالمعروف د نیکۍ وتنهون او منع کوئ به تاسو عن المنکر د بدینا وتؤمنون بالله او ایمان ولرئ تاسو په الله باندې ولو آمن او کچری ایمان راوړي اهل الکتاب اهل کتاب لکان خیر لهم نو خامخا وي به دا غوره د پاره د دوی منهم المؤمنون بعضې د دوی نه مؤمنان دي و اکثرهم الفاسقون او ډېر د دوی نه نافرمان دي لن یضرکم هیڅکله نشي رسولی دا کتاب تاسو ته نقصان الا اذن مگر صرف تنګول په ژبه و ان یقاتلوکم او کچری جنگ وکړي دوی تاسو سره یولوکم الادبار نو وبګرځوي دوی تاسو ته شاګانې خپلې تیښته به وکړي په جنګ کې ثم لا ینصرون بیا به مدد ونه کړی شي د دوی ضربت علیهم الذله وهلی شوی دی په دوی باندې ذلت اینما ثقفوا هر ځای چې وموندلی شي دوی الا بحبل من الله مگر پر رسۍ د الله پورې وحبل من الناس او پر رسۍ د مؤمنانو پورې ظاهري د بچ کېدو دپاره دغه دوه لارې دي که چېرته د مؤمنانو په پناه کې ځان ورکي او یا د الله په پناه کې ځان ورکي نو د ظاهري ذلت نه به بچ شي وباء وخت شوي دي دوی بغضب من الله په غضب د الله باندې وضربت علیهم المسکنه او وهلی شوی دی په دوی باندې خواري او محتاجي ذلک بانهم دا په دې وجه باندې چې بېشکه دوی کانو یکفرونه چې کفر کولو بآیات الله په آیاتونو د الله باندې ویقتلون الانبیاء او وجلو شهیدان کولی پیغمبران بغیر حق په ناحق سره ذلک بما عصوا وکانو دا په دې وجه چې نافرماني کوله دوی وکانو او دوی یعتدون چې د حد نه به تېرېدل